په شیرزاد ولسوالۍ کې یو داسې یو په زړه پورې میوه درته معرفي کوم. او نور خو جوړښت نه ډېر ښایسته ښکاري. تاسې وګورئ دا ډیزاین ډېر زبردسته دی. د معدې دپاره ډېره فایده. یعنې که څوک شکر دي نو دا میوه دې وخوري جوړ به شي. بالکل. چې بس دا جلال آباد ته هم خلک درنه وړي او دلته هم څنګه چې خواري ډېره ده هماغومره خوند هم ډېر دی. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته موږ ویلې چې د برشوم میوې په اړه به لږ معلومات درکړو چې دا په دې غذا کې څنګه شنه شوې ده خپله او که له کوم ځای څخه راوړې ده. نو ترڅنګ به مشر ولاړ د دې سره به پوښتنې وکړو چې څومره وخت کې دا میوه رسېږي او کال کې څومره حاصل ورکوي. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. په خیر راغلی او تاسې ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نو بیا خو زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کوئ بیا به خبرې کوو. زما نوم چې دی جمعه ګل د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی او کلی مرګټخیل ورته وایي او دغه ځای دی. نو دا راته ووایه چې دا میوه تاسې خپله کرلې ده که دلته خپله شنه شوې ده څنګه؟ دا به داسې درته ووایم چې د سعودي نه د موږ یو ملګری و هغه یو بوټی پاڼه روړې وه لکه دا پاڼه چې ګورې دا پاڼه یې روړې وه او هغه بیا داسې ونه تنې جوړه شوه د هغې نه ما ته یوه پاڼه راکړله او ما دلته راوړله کې مې ښوله نو دلته ډېر ښه دغه ویلو که حاصلات دي دغه دې لري. نو موږ یو کلیوال و هغه ما ته ویلي چې سعودي ته خو زه نه یم لاړه. ما ته ویلي چې دا 15 روپۍ کیلو هلته خرڅېږي یو کیلو په سعودي عربستان کې د ریال باندې که نه. نو ډېر قیمتي شی دی او ښه شی دی او رښتیا هم ډېر فایدهناک شی دی. او څنګه خوړلې مو دا میوه خوند یې څنګه دی؟ څه ډول خوند کوي؟ دا په منځ کې داسې زړې غوندې لري نو دا پاکېږي که نه. دا ډېره خطرناکه میوه هم ده، عظیم لري. عظمي لري ډېره خطرناکه ده. خو دا وروسته وخورو وروسته به یې وخورو نو دا په یو هغه سره نیول کېږي لکه دستپاک وي یا دستکشه وي که نه. دا ورته واچي بیا په اوبو کې واچي اوبو دغه اغزغې هغه کوي مړ کوي بیا دا پاکېږي. ډیزاین هم داسې لکه اناناس و دی او ډېر ښایسته یعنې داسې یو خوند لري لکه امرود چې خورې. او خواږه دي که او نه خواږه دي او خواږوالي کې تیکه غوندې دي د شکر دپاره او داسې د معدې دپاره ډېره فایده. یعنې که څوک شکر دي نو دا میوه دې وخوري جوړ به شي انشاءالله. بالکل انشاءالله خدای به جوړ. او څومره حاصل ورکوي میاشت کې تاسې کال کې البته څو پیرې میوه نیسي؟ دا چې دی یو ځل میوه نیسي. اوس دا د ذریعه نورې د پخوالو موسم دی او په دغې نه وروسته دا ته کومه میاشت دی؟ اوس اسد میاشت ده. اسد میاشت ده که نه. د اسد میاشت بس په اخر باندې دا وپخوي بس بیا بل مغني نیسي؟ نه دا یو پور نیسي دلته او ډېر زیاتې نیولې ماشاءالله. ته وګوره چې دا داسې وښیه چې تقریبا 150 پورې 100 په یو پاڼه کې دا دغه کوي. خو دا چې دي دا جوړېږي که نه ډېره لږې شاړې شوې غوندې دي دا جوړېږي. چې دا جوړې شي نو بیا ډېرې ښایسته دغه میوه بیا ډېره چې کوم څونه یې کمه ونیوله نو هغونه یې دانه غټوي او څونه چې زیاته ونیسي هغې دانه غوړوي بیا. بلکل څنګه خلک راځي ورپسې غواړي نه غواړي یا دا بوټی درنه غواړي که یو پاڼه راکړه چې یو کرو والا چې بس دا جلال آباد ته هم خلک درنه وړي او دلته هم دا کلي ولس کې خلک حاصل ورکوي هلته بیا هلته حاصل ورکوي. خو جلال آباد کې چې دی داسې لږ کمزوری غوندې او په دې ځای کې چې دی بس حاصل یې ډېر ښه دی. خو یو کار بل دی چې دغه وري مال چې دی که نه دا داسې خوري لکه بس همدا پاڼه خوري ترشه غوندې ده دغه یې نه پرېږدي. که چېرته د دې دغه نه وی که نه نو دا کېدای شي چې زخمه ډېر شوي. یعنې دا یو پاڼه ډېرېږي زیاتېږي. او دا زیاتېږي دا خو بس چې څومره کېږي د هغونه زیاتېږي. نو څنګه کله دې خپله اشکولې دي دا؟ ویلې نه خاطره شته داسې مثلا کله د لاس کې دا ټول کاغذي ننوتې دي څنګه؟ نو ته دغه راکړه پلاستیک زه به یې درته راوښکوم. د دې شکېدل چې دي په دغسې او لږ سخت یې په دغسې طریقې باندې دي چې د نورو سره ټکر ونه کړي. او چاقو څخه به کار خو نه اخلې پکې؟
دا په دې طریقې باندې دا اوس شکېږي. پخه ده که نه خامه ده؟ دغه خو مې لږ خامه راوشکوله دی، او تا دا- لاس کې چې دا پخه ده مطلب ما اوس. پخه راښکولې دا تا پخه راښکولې ده او ته پېژنې تا پخه راښکولې ده. نو بیا دا داسې دغه کې هغه کېږي، بیا پاکېږي او بیا خوړو ته آماده او کېږي. موږ به یې وخورو. ډېره مننه، خیر اوسې چې معلومات یې موږ سره شریک کړل. تاسو هم ډېره مننه، خیر اوسې. لیدونکو تاسې موږ سره اوسئ، موږ به هم خورو چې خوند رښتیا هم څنګه دی او نور خو جوړښت نه ډېر ښایسته ښکاري. تاسې وګورئ دا ډیزاین ډېر زبردسته دی. نو دغه بوټي دي چې دلته حاصل ورکوي او شیرزادو کې دغه میوه پیدا کېږي. همدارنګه لکه څنګه چې یادونه وشوه دا په سعودي عربستان کې په ډېره لوړه بیه باندې پلورل کېږي. هم د ډېرو ناروغیو ترڅنګ بیا شکر لپاره هم ډېره ګټه کوي. نو راځئ چې ویې خورو او تاسې هم ترې خوند واخلئ. دغسې سپینول دي ښه. دا پټوکي ورنیسته کېږي که نه؟ دا پوټکی ته نسته کېږي که نه، د ازغیو سیسټم داسې ختمېږي. ښه د ازغیو سیسټم چې ختم شي بیا خوراک ته جوړېږي. پردیس همداسې یې ونه خوري؟ نه زه هغه خورم، هغه کاکی چې سپینې دی په تجربې سره سپینې کېدای شي کوم ازغی پکې پاتې شي او داسې نستوني کې هم بند شي. د مایانو غوندې دا هم د مایانو غوندې دی، ځکه دا لیشه کې لري که نه، او بیا خطرناکې نشه کې وي هم دې وګوره چې بند یې نه شي. داسې به ورته دا د اول نه یې دا ورته اوله کې ته اوبو کې اچول کېږي تر څو هغه ځیلر شي. دا اوبو کې یاد دی که ښه څوک زه یاد کړم هو چې دا مطلب اول اوبو کې اچول کېږي، مطلب چې فکر مې نو اوبو کې خرڅ پالک هم اچوي خلک. دا صحیح پوښ شوی دا صحیح دا ته نه لږ نوش جان کې بیا خلک وایي دا اوس آماده شو خوړل ته لږ پاتې دی. هغه ماشین لري ښه، په ماشین باندې پاکېږي. ماشین دا په دغه کې کېدای شي تاسې کتلي وي. ښه زما خو ورته سخت زړه وشو. والا به څه وشو خو یې خوره که نه. به زه دا به ته نوش جان کې خیر سته بیا خوند وګورې لیدونکي به وګوري دا به نیم کلي به ته وخوري، نه به زه وخورم. نه اول ته نوش جان کوو ته نوش جان که دلته ده ورځېږي دې کې یو ځانګړی لیچ وي. لازم شته نکلي ورځېږي. دا ته نوش جان که لږ ده څه مټان دې نه جوړ کړي دي. دلته مو وخورم. رښتیا هم ډېر خوندور میوه ده. نو رښتیا هم څنګه ستاسو وویلې امرود غوندې ښایسته ذایقه لري، خوند لري، او څنګه چې خواري ډېره ده هماغومره خوند هم ډېر دی. نه خوند خو ځکه لري زه کمزوری بوټی دلته کېږدم نه، یعنې چې ښه بوټی نه وي خوښ مې نه شي که نه هغسې بوټی دلته نه پرېږدم نه او بالکل ماشه دا باغچه هم ډېره ښایسته باغچه ده. که بیا ژوند انشاءالله دلته ښایسته الوچې دي بیا به د دې یو ښایسته ویډیو هم درته برابروو. ډېره مننه تکلیفونه مو چې دومره مو تکلیفونه ځان مو تکلیف کړ او لیدونکو ته معلومات هم ورکړل، موږ ته میوه هم سپینه کړله. نو ډېره مننه تاسو څخه. بس دا د تاسې خپل ځایونه دي، هر کله راشئ او بیا راشئ، هر کله راشئ. ډېره مننه. تاسې نه مننه، خیر اوس.
درنو لیدونکو تاسې د برشم میوې هغه ځانګړې ویډیو کتله چې ډېره خوندورې میوه ده او همدارنګه لږ څه زحمت زیات دی په راش کولو کې همدارنګه پاکولو کې ځکه دا میوه خپل ډول اغذیه لري یا لیشکه چې موږ تاسې ورته وایو لکه څنګه چې مایانو کې لیشکې وي او خوند ډېر زیات دی همداسې دا هم لومړی کې زه په لومړیو کې زه بیخي داسې خوند باندې نه پوهېدم خو اوس چې خورم ډېر ښه خوند لري او ډېر ښه مزېدار میوه ده ډېره مننه ښه وخت ولرئ